سیمې نه یو استاد سړی تکړه سړی ډاکټر همدرد یوسفزی صاحب زموږ سره دلته ناست دی که هغوی تپاس کوم چې راشي موږ ته خپل خوندور شعرونه واوري ډاکټر همدرد یوسفزی صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. سره ټولو قربانو ډېره مننه کوم او ډېر زیات خوشحاله شوم. ډېره موده پس مې داسې درنه او خوږه حجره ولیده. ټول عمر مو په ښارونو کې تېر شو او حجرو پسې ړانده شو. د نظر له ډېره زیاته مننه کوم چې زه یې راوغوښتم. زه خو د سوات یم، د شنګلې یم، خو اوسېږم ابتباش کې، نوکري مزدوري هلته کوم. نو ټول عمر مو په ښارونو کې تېر شو، اول کالجونه وو، بیا ښارونه وو. یو دوه درې خبرې به وکړم، اول بیا به کلام هم ووایم. زه اصل کې د نفسیاتو ډاکټر یم، د پښتانه ژبه د لیونو ډاکټر وایي. نو انساني جوړښت چې کله کېږي د هغه نوراني صاحب ناست دی، لاشعوري طور باندې چې ماشوم زیږون کېږي، په هغه وخت کې د ماشومانو چې پرسنالټي ډیولپمنټ کې شخصیت جوړښت کېږي. دغه شخصیت جوړښت چې دی هغه په مختلفو تهذیبونو او کلتوري او مذهبونو کې وي. موږ په شلمه پېړۍ نه چې 20مې پېړۍ ته داخل شو، نو حجره چې وه، حجره موږ سره په تېرو پېړیو کې حجره نه وه، دا زموږ پوهنتون و، یونیورسټي وه. او په دې کې به موږ ځان سره چې دی مشران کشران په شعوري توګه باندې چې دی هغه کېنول، هغې به د هغې هغه جرګې مرکې او دا هر څه اورېدل او د هغې نه به یې زده کړه کوله. همدغه وجه وه چې که تعلیم چا کړی هم نه و په هغه وخت کې، هغه مشران څه شته دی او څه چې دی په آخري پوړو باندې دي. نورو هغه نسل چې دی، هغه جنریشن چې دی په ختمېدو دی. خو هغه مشرانو ته به چې دی بلا شي ټپې ورتلې، هغه مشرانو ته به بلا شي متلونه ورتلل. داسې به ښکارېده چې دا واقعده چې د یو پوهنتون نه د یو یونیورسټۍ نه چې دی فارغ دی. خو د بده مرغه زموږ هغه حجره چې دی هغه حجره پاتې نه شوه. حسرت صاحب په هغې باندې د اخر ډېر ښایسته کلام وویل. نو دغه شخصي جوړښت چې هغه به د حجرې نه کېده. نو زه ډېر زیات خوشحاله شوم. ما زه چې رالم د ناست وم، حجره وه، هلته کې جمع کېده، ورسره چې د جومات هم و او هغه ډېر تاریخي روایتونه مو ولیدل. ځکه چې حجرې چې تقریبا چې دي هغه په ختمېدو باندې دي. خو صوابۍ چې دا د بابا کور دی، دا د خدایي خدمتګارانو یو ډېر لوی تاریخ لري. دلته ډېر لوی او دغه تاریخي تسلسل دی د بابا. زه دا په دعوې سره وایم چې زموږ د پښتونخوا څومره علاقې چې دي هلته کې د فرهنګي سامراج د هغه تهذیبي وار چې کله چې فرهنګي انګریز دلته کې راغی، نو د هغې اټیک چې و، هغه وار چې و، هغه په ټوپک باندې نه و، هغه نفسیاتي و. دا خلک یې 3-4 کسان راغلي او په کروڑونو خلک یې غلامان کړل. د هغې د ټولو نه غټه دغه چې وه چې پښتنو ته چې دی هغه خپل هغه هنر او هغه سکل چې دی هغه سپک کړو. هغه سکل او هنر چې دی هغه سپک شو. د هغه سکل او د هنر د سپکولو کاونټر چې دی هېچا هم نه شو کولی. لکه موږ که اوس هم نن وګورو، فیصل آباد ته مانچسټر پاکستان وایي د دنیا د ټولو نه ښایسته کپړه، اعلی کپړه چې امپورټ کېږي، هر ځای ته ځي، هغه په فیصل آباد کې جوړېږي. نورالامین صاحب ناست دی. که تاریخي تسلسل په دغه باندې ګورو، نو د نن نسل کاله مخکې د فیصل آباد ټول خلک جوړاګان په ګډو باندې وایي کار کوو. په 20مه صدۍ کې ژوند میکانایز شو، ماشینونه راغلل او هغه کړۍ چې وه چې کړۍ باندې هغه هنرمند کار کوو، هغه کړۍ چې د هغه ماشین ته لاړه. او نن فیصل آباد چې دی هغه مانچسټر دی. د خلکو ژوند څومره ښاد دی، څومره آباد دی. دلته کې د فرهنګي سامراج هغه هم دا وشو چې خلکو ته یې دا هنرونه چې دی هغه سپک کړل. بابا په شعوري توګه باندې چې دا کوشش کړی. بابا نه مطلب باچا خان بابا یادوم. او هسې په بره برتلې نظر دې اور واغستو، هسې په بره برتلې نظر دې اور واغستو، او نادان زړګیه خپل وزر دې اډو خیال کې نه و، او نظر له دا شیخ په فلسطین او په کشمیر باندې دې سر ورکوو، په فلسطین او په کشمیر باندې دې سر ورکوو، او کابل دې هیر و، پېښور دې اډو خیال کې نه و.
سیند او په کشمیر باندې دې سر ورکوو کابل دې هیرو پېښور دې هډو خیال کې نه و او پرنګ که تور وي خیر خو ستا پرنګ که تور وي خیر خو ستا خو زړه او ذهن تور پرنګ که تور وي خیر دی پرنګ که تور وي خیر خو ستا خو زړه او ذهن تور او بولان دې اوسو او خیبر دې هډو خیال کې نه و او لزار لنا هغه معروف هغه زلمې هغوی چې غاړه ورکړه هغه معروف هغه زلمې هغوی چې غاړه ورکړه هغه ښکلا هغه منظر د هډو خیال کې نه و او نورالامین صاحب لاړې د خدای کاله ته ښه دې وکړل ښه دې وکړل لاړې د خدای کاله ته ښه دې وکړل ښه دې وکړل شیخه د کلي یو نهر دې هډو خیال کې نه و لاړې د خدای کاله ته ښه دې وکړل ښه دې وکړل او شیخه د کلي یو نهر دې هډو خیال کې نه و او زما وطن زما افغان چې لمبو کې اوسو زما وطن زما افغان چې لمبو کې اوسو هغه جومات هغه منبر د هډو خیال کې نه و او همدرد لاړې د ښار دوړو کې دې کډه وکړه همدرد لاړې د ښار دوړو کې دې کډه وکړه رباب منګې شور د ګودر د هډو خیال کې نه و ورپورې باندې نظم به درته ووایم بیخي د ځوانانو دپاره ګړهګانې مو ډېرې وکړې هغه ونه د نظم عنوان دی هغه ونه هغه ونه لا تر اوسه هلته شته دی هغه ونه لا تر اوسه هلته شته دی هغه ونه اوس هم دواړه یادوي هغه ونه د چنار وطا ته یاد دي هغه ونه چې سوری داسې خوب و